نو اقبال لاهوري وی دغه طالبانو ورونو د مدرسې د جنایتو د مکتب جنایت دا و داسې یو نصاب په دې ټولنه کې دې ټولنې ته داسې خطر وروي زه چې مدرسې نه راووتم مکتب نه راووتم دومره لوی جنایت دې مدرسې کړی و چې علم زده و خو تزکیه نه وه سوې اخلاق یې نه و بیخي په ښو اخلاقو نه و برابر تزکیه د نفس نه یې سوې الله سره د تعلق لاره بنده وله تنه علم خو سړی نسي کامیابولی ډېرو انسانانو علمونه زده کړي خو تزکیه ډېره مهمه ده دغه شاګردان وی په دې مدرسه کې چې ول وی دا داسې نرم پاسته شاګردان ول لکه ورېښم غوندې دا داسې شاګردان ول په دې مدرسو په مکتب کې چې د دوی امیدونه مړه ول وای دا داسې شاګردان ول چې دوی عاطفه نه درلودله دا داسې شاګردان ول چې پرنګیانو ته یې نارې وهلې چې موږ باندې لاتو منات خرڅ کوي خو چې لاتو منات مسلمانان وي دا راباندې خرڅ کوي ځکه تزکیه نه وه عاطفه طالبانو مهرباني نن طالبانو ورونو په علماو کې څومره عاطفه سته څومره مهرباني سته څومره شفقت سته په معلمینو کې څومره سته ده په شاګردانو کې عاطفه او مهرباني څومره سته ده دې به تاسو ته پته ولګېږي زه وایي د مدرسې نه راووتلم شاګردانو کې د تزکیه څه د طالبانو د تزکیه سړی شجاع کوي تزکیه سړی تزکیه دې چې وسوه راتلونکي کې د اسلامي امت امیدونه دې راژوندي کوي اوس په مدرسه کې او په مکتب کې امیدونه مړه دي دی وایي چې زه له مدرسې او مکتبه راووتلم امیدونه مړه دي یو طالبان داسې پاسته ماسته ګرځېدلي لکه حریر ورېښم او په دوی کې عاطفه مړه ده عاطفه نشته ده پکې وایي سبب یې څه و سبب یې همدغه و چې د غربي فکر دې ټولنې ته راغلی و بل دا و چې هلته شاګردان چې ناست ول زړه بیخي نه ورتلله سترګو کې بیخي اوښکې نه ولې لکه چې یو انسان کې درد وي په سترګو کې اوښکې راځي نو چې چا کې درد نه وي کله چې داعي او دعوت کوي په سترګو کې اوښکې نه راځي نن تاسې ټولو داعیانو باندې فکر وکئ چې داعیان کله دعوت کوي وعظ و تقریر و موعظه کوي دغه علماو کې د سلو علماو د څومره علماو په سترګو کې اوښکې وینئ او د څومره علماو په سترګو کې اوښکې نه وینئ علت یې څه ده اوښکه خو هلته راځي دا درد ده کله چې دیګ ګرم سي بیا هغه تپ تر نه پورته کیږي نو کله چې د انسان په زړه کې دردونه وي الله عز وجل د هغو له سترګو دا د سترګو اوښکه دا د زړه هغه تپ ده هغه تر نه راوځي چې د چا زړه ګرم نه وي کټوه چې ګرمه نه سي تپ تر نه پورته کیږي نه نن طالبانو زړونه یخ دي دا یاد ساتئ طالبانو دا ډېره ښه قاعده ده دې باندې د ډېرو علماو پېژندګلوۍ وکئ دا په دې باندې وپوهېږئ چې دردونه په چا کې دي دیګ چې ګرم سي تپ تر نه پورته کیږي دیګ چې یخ وي تپ نه تر نه پورته کیږي زړونو کې چې درد موجود وي د اوښکې نه تپ راوځي دا تپ دا اوښکه دا د زړونو دا د زړه د ګرموالي د حرارت تپ ده نن تاسې وګورئ په سلو علماو کې د څومره علماو په زړونو کې دردونه سته ده څومره هغه کټوې په اور باندې بلې دي چې خوټېږي او د څومره انسانانو کې نسته ده الله عز وجل دې موږ داسې انسانانو ګرځوي دی وایي اقبال لاهوري وایي ای ربه شکایت درته کوم دغې ټولنې ته امیدونه یې پکې مړه کړي په مدرسه کې او په مکتب کې دوی یې داسې نرم پاسته اموخته کړي دي چې ته ورته حیرانه سې دا وایي چې زه سفر ته تللی وم که نه خیر د ده به یو مثال درته وایم دې سفر ته چې زه تللی وم نو خو سفر ده که نه سفر کې ډېر شیان زده کوي بیا یو څه ملګري ول نو هغوی ما ته ویلي چې نن به غره ته ځو مې ښه زه غره ته به لاړ شو هلته خو غار ستا ده نه غار هغوی ته داسې خوند ورکوي که نه چې ته ورته حیرانه سي نو لاړو یو 2 ساعته مو داسې ښه سپیډ کې مزل وکړو 8-9 موټره ول نو هلته د شپې میله جوړه کړله خیمې یې ووهلې و شیانو نو دلته طالبانو یو زلمی هلک راغی ښه جګه ځواني یې وله که نه دا زلمی هلک راغی نو پلار ته یې ویلې که نه زه به په پښتو نه وایم چې پلاره زه خو هغه کوم هغه خو پېژنې که خېټه یې په درد څه وه نو دی خو هغه تشناب سره اموخته سوی و که نه چې ببۍ پې کېږدې اوس خو دنیا کې بل رقم ته شیان راوتلي پاس یې پې کېږده د تي پې ورزور کا دی له دې سره عادت سوی و نو اوس چې دلته دی راغی نو دا یوه ډېره نادره وه په دې سفر کې تر اوسه مې چاته کړې نه وه تاسې ته یې کوم چې د مکتبو د مدرسې څومره جنایت وکړه داسې پاسته ماسته یې اموخته کړل نو پلار بېچارهګۍ بیا ډېر ورسره وشرمېده خجالت سو ورسره ستې
ورغی پې باندې خلک پوه شول چې دې زلمي زوی ته دې ګوره ګیرې ته یې ګوره او یم افغانۍ او دی په هغه نه پوهېږي بیا لرې چېرته بوت چې خدا څه چل وسو چې زه خو دلته مصروف یم غواړئ چې دا نوی نسل مو داسې پاسته سي چې بیا په ځنګلو په غره کې ځان ته د قضای حاجت ځای نسي پیدا کوی ګیرور بچی بیا پلار ته وایي چې زه چې اوس وکړمه موټر کې لاړ شم یو ساعت مزل وکړم چې هلته تشناب پیدا کړم او غره کې څنګه کېږي ما ته چل نه راځي غواړئ نو دا دغه مکتب و دغه ټولنې دي دا خو دا لاوم افغانۍ دا به د عربي ټولنې د عربو زمن بیا څنګه وي دا جنایت ته مدرسې ده که نه دا جنایت ته مکتب ده که نه چې داسې پاسته یې اموخته کړل شاګردان داسې ناامید اموخته کړل شاګردان تاسې تنها د خپل فکر مه کوئ ما تاسو ته ویلي تاسو وایئ نو دا خبرې موږ ته څه کوي موږ خو شخ یو تاسې راتلونکي کې د دې لوی اسلامي امتونو قاده و مشران ګرځېږئ تاسې اسلامي امت وپېژنئ چې موږ باید څه وکړو امیدونه پکې مړه عاطفه پکې مړه پاسته ماسته لکه څوک غوندې نو دغه شاګردانو ته دی څه وایي اشکو الیک یا رب شکایت درته کوم من ولات التعلیم الحدیث انهم یربون فراخ الصقور تربیة بغاة الطیور هغه مرغان چې هغه بازان دي باز خو پیژنئ که نه بازانو ته تربیه د وړو مرغیو مه ورکوئ تاسې یی بازان باید تاسې ته تربیت د بازانو د زمنو غوندې درکړی سي چې ښکار وکوي خو تاسې ته کومه تربیه درکول کیږي د وړو چغکو مرغیو تاسې ته تربیه درکول کیږي و اشبال الاسود تربیة الخروف تاسې یی د زمریو زمن خو تاسې تربیه د میږو د بچیو درکول کیږي نو زمري بچي ته به د چا تربیه ورکوي او که د زمري بچي ته تربیه د میږو د بچي ورکوي نو بیا به طالبانو دغه چی جوړ شي زمری حمله کوونکی ده زمری سید و قاید ده د ځنګل هغه ته هغه تربیه ورکړه د چا تربیه مه ورکړه اقبال لاهوري طالبانو چې کله افغانستان ته هم راغلی دلته یو مدرسه د ابو حنیفه ورته وایي دا ډېره تاریخي مدرسه ده دې مدرسه کې هم دغه خبره کړې وی افغانانو یی د زمریو زمن خو د میږو تربیه درکول کیږي یی د بازانو زمن خو تربیه د چا درکول کیږي نن اسلامي امت کې انسانان داسې تربیت کیږي چې په غره کې د هغه چل نه ورځي ومن اکبر اسباب هذا الضعف الذل والتقدیر الزائد للماده لوی مشکل نن طالبانو په دې ټولنه کې یو لوی مشکل دا ده چې د شاګردانو د تربیت چې ورکول کیږي مادې سره ډیر د مینې چې مادې سره ډیر وي ماده خو پیژنئ که نه طالبانو مادي شیان یې مادې سره اوس مې په پوی کوم والنظر الى الوظیفة والمرتبة كغایة للعلم نن په دې ټولنه کې د علم غایه څوک د طالبانو ورونو مرتبه وظیفه او دا د علم ته مولا سې چی به چې بیا هغه صاحب یم چې ته مولا سې علم وکړې بیا به چی به چې هغه صاحب یم دا رتبه او دا د علم غایه ګرځول سوې ده یقول فی بیت ان ذلک العلم دغه علم چې غایه وظیفه غایه تنخواوي دغه علم چې غایه سند وي بله ورځ یو مولي صاحب خبر راولیږي وایي د دکتورا او د بعضې افغانستان مشرانو شیخ صاحبانو ته دکتورا ورکول کیږي نو یو لیست کې ته مې راسه چې دکتورا درکړم زه خپلې دکتورانو پلار یې مزي بیخي غواړم ځکه ما علم د دکتورا دپاره نه ده کړی زه اوس هم دکتور یم بیا به هم دکتور یم بیا به هم دکتور یم د ما زړه کې چې کم درد هغه طالبان چې ما ته کیني پې پوهېږي زه سند څه کوم وظیفې پسې زه نه ګرځېږم چې وظیفه وکړم ان ذلک العلم سم ناقع دغه علم چې رتبه مرتبه وظیفه او د تنخوا دپاره کوي همدا غایه بلې ان ذلک علم سم ناقع دا زهر دی وزونکي زهر دی للأفراد الذي ليس لهم غاية إلا حفنتان من الشعير يعني الراتب الذي يتقاضاه الموظف